یاره په والله دې وړوډی خراب کړ یار د مسافري راته ګرانه کړله والله زملا مې درد کوي او د دې درد د وجې نه کېدي چې زه مړه م شم او یا دې کټ ته ورپرېوځمه لکه دا وایي چې صاحب مې زه خو نه شم برداشت کولی یار لږه ورته ګزاره کوې دا اوس خو پکې دا نوی ټرین راووتو کوناشومنټ اوس پکې کوناشومنټ هم راووتو خو خیر تاسو ورته دومره نیغ مې مه ګورئ ښه زه ورته ثواب په نیت ګورم زما خو دا بیکګراونډ ډېر زیات خوښ شو ماشاءالله ډېر ښایسته بیکګراونډ دی والله زړه راښکونکي منظرونه دي زه خو دغه په غلط خیال باندې نه ګورم د ثواب په نیت ورته ګورم دې بیکګراونډ ته زما خیال دی ماشاءالله ډېر ښایسته بیکګراونډ دی هلکه باچا صاحب د دې دا لوکیشن بیا موږ ته راسینډ کړه صحیح ده چې موږ هم ورشو ښه ماشاءالله سو نایس یار څه کیوټ ماشوم دی ورسره دا بیکګراونډ چې کوم دی دا ډېر زیات ښکلی دی لکه څه بیکګراونډ ښکلی شو څه دا ماشوم ښکلی شو نو ویډیو چې کومه ده ډېره زیاته مزېداره راغله والله چې بس زړه راښکونکی منظر دی که نه څه مزېدار بیکګراونډ ما خو دومره سیلري نه څومره چې صابونان استعمال دا وجل کوي یار دا درد وجل کوي دا مای کوله